د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د اختر 3 ورځې د خوښۍ او آرامۍ په فضا کې پای ته ورسېدې او خلکو د امنیتي مسؤلینو د سرښندنو او ښه امنیت د تدابیرو د نیولو څخه خوښي څرګنده کړه. د مزار شریف ښاریانو د اختر 3 ورځې په پوره خوښۍ سره له ویرې او ټولنیزو او امنیتي ستونزو پرته تېرې کړې. د مزار شریف ښاریانو د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي مسئولینو د پوره چمتووالي ستاینه وکړه. فضل خدا الحمدلله عیدی که گذشت بسیار یک عید خوشی خوب بود و در حساب اهمیت الحمدلله صف امارت اسلامی خوب اهمیت گرفته بودند و همیشه عید ما پر از اهمیت و خوبی تیر شد الحمدلله. بخیر شکر دیگه از امارت اسلامی خوش هستیم، شکر امنیت بخیر سراسری خوب است. شب بگردی روز بگردی ان شاء الله فوق العاده است. په ورته وخت کې د بلخ د امنیه قماندانۍ امنیتي مسؤلین په بلخ ولایت کې د خلکو د امنیت تامین د دوی له لومړیتوبونو څخه ګڼي او ډاډ ورکوي چې د اسلامي او انساني ارزښتونو د ساتنې او مشرانو د حکمونو د عملي کولو مسؤلیت لري. به فضل پروردگار و با اخلاص و تلاش مجاهدین امارت اسلامی در بلخ دیگه به فضل پروردگار و با کمک و دعای مردم الحمدلله تحت سایه امنیت 100% 3 روز عید بخیر در بلخ سپری گردید و به فضل پروردگار جای بسیار شکرگزاری است و ما از مکلفیت ما است در قسمت امنیت انشالله که ما آخرین تلاش های خود کردیم و میکنیم انشالله. له نیکه مرغه د بلخ ولایت خلکو وکولای شول چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د اختر 3 ورځې په آرامه او ورورګلوۍ فضا کې تیرې کړي چې خلکو له کمې ستونزې پرته دا ورځې تیرې کړې. د مزار شریف ښار د اتمې امنیتي حوزې مسؤلین د مزار شریف ښار د یوې لویې برخې امنیت تامینوي. د یادې حوزې چارواکي وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ننګونو مخه نیولې ده. د مزار شریف ښار د امنیه قماندانۍ د اتمې امنیتي حوزې آمر وایي چې د مزار شریف ښار له بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه د نورخدا، نوبهار، هوایي بلاکونو او سید آباد له ځینو سیمو یې لیدنه کړې. هغه زیاتوي چې د خلکو په همکارۍ سره توانېدلي دي چې په یاده حوزه کې د هر راز ننګونو مخه ونیسي. موږ څومره مربوطه دي موږ په ساحه کې چې مساجد دي او تکیه خانې دي چې کوم مسجدو کې د اختر لمونځونه کېږي د هغه لپاره موږ مجاهدین محاسب کړي دي لپاره د امنیت لپاره او خاص کر کوم ساحو کې چې موږ د اتمې حوزې په ساحه کې چې تفریح ځایونه دي، پارکونه دي چې خلک ورته راځي د هغه لپاره موږ امنیت تدابیر ورته نیولي دي، مجاهدین ورته معذب کړي دي، هیڅ ډول مشکل نشته ورته. په اړونده حوزه کې چارواکي په جرمونو کې د پام وړ کموالي خبر ورکوي او وایي چې له نیکه مرغه د مزار شریف ښار په دې لویه برخه کې د اختر ورځې په خوښۍ سره تېرې شوې. په شولګره ولسوالۍ کې د اختر ورځې د خوښۍ او اخلاص په فضا کې تېرې شوې او خلکو د ټولنیزو ننګونو په مخنیوي کې د خپلو امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې. د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د امنیه قماندان مولوي محمد خان وایي چې په تیرو 2 کلونو کې بریالي شوي دي چې د خلکو د امنیت د ښه تامین په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه دوی د اختر په مبارک ورځو کې د خلکو په همکارۍ د لا ښه امنیت د تامین لپاره لازم تدابیر نیولی دي. چک پاینای خوب منظم هستند، برایشان گزمه‌های سیار هستند، نو برای از اینا یک امنیت بسیار خوب 100% برابر شده او ترتیب برابر است. او الحمدلله ما مردم که اینجا تا اندازه 2 سال وظیفه اجرا کردیم تا حالا کدام مشکلی قابل تشویش اینجا نشده. شولګره چې د بلخ ولایت یوه لویه برخه ده تر اوسه پورې له نیکه مرغه په دغه ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې د خلکو امنیت په ښه توګه تامین کړي او خلکو ته کوم ګواښ نه وي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه، تر بیا ښې چارې.